بسم الله الرحمن الرحيم یو سړی مور یې ناجوړه وه، مور یې ډېره زیاته خوښه وه، ډېره زیاته مینه یې ورسره، لږه نه. مور یې په هسپتال کې پرته وه او ډاکټر ورته وی چې نن او سبا ستا د مور به داروز دوه دي، زیاتې نه دي. دې غریب به سار لاړ، مور سره به ناست و او ماښام ماسخوتن به د مور نه راغی، دقه یو زوی دی او دغه یوې مور ده. د شپې خو خدای زه دې مور سره څه وکړم، او خدای ته به یې ژړل د مور دپاره. سار به لاړ، څه پیمې به یې وړل او ماسخوتن به ترې راغی مور یې په هسپتال کې، او ډاکټران ورته وایي دا بوځه. زه کوم خوا بوځم دا مور، خدمت به یې څوک کوي، بس دلته به یې ژړل به یې. نو چې ماسخوتن به دې ته که نه، نو لارې کې پټرول پمپ هلته به یې تیل اچول، خو دې روان دی. مور یې سخت او ډاکټران ورته وایي چې روز دوره دې ژوند دې زیات نشته. دې روان دی شپې له کور ته چې زه خو ورام وروایا پی وله تیار کړم او سار وله راوړم. نو لار کې پټرول پمپ کې ودرېده، نو یو سوالګرې سړی راغی غریب، چې هغه راغی نو هغه ورته وی لاسونه یې وی ډېر زیات عجیزه یم، بچي مې نار دی او د خدای دپاره ماله څه پیسې ده. نو د جیب کې هر څونه پیسې چې وی غیر راواغېښتې په مور هم خرچه کېږي، او هغه سوالګرې لی ورکړې دا واله و یاره یو کار وکړورې مور مې ډېره زیاته ناجوړه، او زما په ویړه دنیا کې دغه یو مور ده. واقعي مور ډېر عجیبه وي، د مور د درد نه دی خدای تاسو ساتي. زما مور ده او بیماره پرته ده په هسپتال کې، ناجوړه پرته ده، او روز دوه دي لږه دوا وکړه خدای پاک که جوړه کړي. نو زما وروڼو خدای پاک ایوب علیه السلام بې ډاکټره جوړ کړی دی، بې طبیب او بې حکیم یې جوړ کړی دی، بې دارو یې جوړ کړی دی. الله کولی شي. هغه غریب دوا وکړله هغه او دی لاړ کور ته. سهار وختي چې سینګ راغی او هغه د مور هغه واټ له ورغی، ویې کتل نو مور یې په کټ کې نه وه. بس یا خدایا مور مې جوړ مړه شوې، دوی جوړ لمبولو لوڼې. مور مې څه شوه، منډه کړه کاونټر له، وی دغه ځای کې فلانکي بیډ باندې زما مور پرته وه، اخو نشته. وی مبارک دې شه مور باندې د خدای پاک څه ناشنا پدل بیګا کړی دی. وی څه پدل پې شوی دی؟ وی ډاکټرانو خو ټولو لیکلو چې روز دوره دی ژوند دې زیات نشته دی، خو بیګا د شپې د مور ښه شوې ده، پېشمني نوره ښه شوې ده، سار یې خپې کوزې کړي دي. اوس ډاکټرانو واک له بوتلې د ګرځي بار. اوهو زما مور ګرځي، ورمنډه کړې، سترګو کې اوښکې او خوشحالۍ نه جاړي. مور ته ورته غاړه وت، مور دې ښکل که مور ته خو د لاس تړقولو نه وې، تا له خو خوله کې قاشوغه کې مونږ خوروا او پی به در کول، څه چلو شو؟ وی بچې اس پته راته نه لګي، خو د شپې اوده ومه او یو سړی راغی او ما ته وی زه ستا د بچي صدقه یم، او د مټې ونیوم چې پاسه وی کټ کې کېنولم، لاس مې هم کار شروع کړه، خپې مې هم کار شروع کړی. وی کوزه شه، کوزه شم او ټیک ټاک شم. صدقه ډېر قیمتي شی دی.